السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي پر یتیمانو باندې شفقت کول، پر یتیمانو باندې رحم کول دا د الله جل جلاله د رحمت او د الله د شفقت اسباب دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. سهل بن سعد وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلی دی انا هو کافر الیتیم، زه او هغه څوک چې د یتیم پرورش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې به داسې سره ملګري یو. و اشار بالسبابة والوسطى، دغه سبابه ګوته چې د بټې ګوتې همسایه ده، او دغه د مابینځ ګوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه ډول په جنت کې سره ملګري یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه رنګه دوی ګوتې ونیولې، دغه سبابه ګوته او د مابینځ ګوته، د مابینځ د ګوتې همسایه دغه ګوته داسې دوی ګوتې ونیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ډول به په جنت کې سره ملګري یو. نو پر یتیمانو باندې رحم کول او شفقت کول دا د ایمان علامه ده. محترمینو، د رحمت میاشتې دي، شعبان دي، برات دي او روژه ده. پر یتیمانو باندې رحم وکړي. د داسې مظلوم ملک زامن یو، د داسې مظلوم ملک اولاده یو چې دا 15 کاله د یتیم څخه نه دي خالي سوی. د یتیم ګریوان په اوښکو باندې لوند لوند دی، د یتیم ګریوان په اوښکو باندې لوند دی. داسې ملک دی چې 15 کاله هغه کې د کونډې پړونه د شهید په وینو باندې رنګ دی. د ناوې هغه د خوشحالۍ شال د شهید په وینو باندې رنګ دی. هغه د مظلومو یتیمانو هغه د خوشحالۍ خولې له خندا څخه نه دي ډکې سوي، بلکې د هغو سترګې همیشه د غم په اوښکو باندې لندې وي. پر دې مظلوم قوم رحم وکړي، الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. او دغه پښتانه ورونه چې کم خلک کم ورونه یو څه وس لري، پر خپلو یتیمانو رحم وکړي، پوښتنه یې وکړي. یوه ورځ راتلونکې سته د الله په حضور کې به مو هغه سور سترګې یتیمان، هغه یتیمان چې خپل پلار او د خپلې مور درد په سینه کې ورته پاتې وي، او بیا روژه هم را روانه وي، او د روژه مات او د پیشلمې بندوبست هم نه لري. د الله په حضور کې به مو تر ګریوان ونیسي چې وار د انسان سترګې په اوښکو ډکې وي، د انسان په کور کې د پلار وینې پرتې وي، او انسان د پلار او د مور په طلب کې وي، د هغو په فراق کې زړه غمجن وي، او هلته د روژې بندوبست او د پیشلمې بندوبست نه لري. د دې قوم به کم حالت وي، د دې قوم به کم حالت وي. نو محترمینو، هر سړی دی د خپل ګریوان ته وګوري، د خپل ګریوان ته د سر ټیټ کړي، ګریوان دی محکمه کې د خپل عقل د قاضي کې چې د ده اولاد د اختر کالی نه لري، او د ده اولاد د روژه مات د روژې د متولو څه نه لري، د ده په زړه به څه تیر سي. دغه نفس تصور یې تاسې وکړئ، دا نفس تصور وکړئ چې ستا زوی یتیم وي، او ستا زوی یتیم وي، او ستا د زوی ګریوان په اوښکو لوند وي، او د اختر لباس نه لري، او ستا زوی هغه د روژه مات او د پیشلمې څه نه لري. آیا دغه تصور چې ته وکړې دا پر تا باندې بوج نه راولي؟ نو چې واقعیت پر انسان باندې دا حالات راسي، نو د هغه انسان به څه حال وي؟ وایي ځکه هغه سوځي چې اور پر بدېږي. موږ خو د عیش پر سرخان ناست یو، موږ خو پریو، موږ خو اوس د فرعونیت او د نمرودیت او د قارون مقام ته رسېدلي یو. کله به غږ وسي چې انا ربکم الاعلی، د
د خدایي دعوا به موږ تاسو کله شروع کوو؟ نور خو نو هر څه موږ له لاسه وتلي دي. یا څه د الله پر مخلوق راځي رحم وکړو. دغه د جبر او د تکبر له مقامه راځي را کښته سو. دغه ملک او دغه مظلومان دا پر موږ باندې حق لري. پر ما باندې دا حق دی چې اواز مې ورسوه، چې زما توان او طاقت و هغه به مې کړي. خو پر تاسو باندې د دې مظلوم ولس او د دې مظلوم وطن دا حق دی چې تاسو طلب وکړي، اطمینان پیدا کړي، د دغه روژې په میاشت کې پر یتیمانو باندې رحم وکړي، پر یتیمانو باندې شفقت وکړي. محترمینو شاګردانو په هر ځایو کې چې یاست، که شتمن خلک یې در پکښې وي، تاسو په دې خپله منطقه کې فکر وکړئ، سوچ وکړه چې زما په منطقه کې کوم یتیمان په کومو مځکو کې شته، په کوم کلي کې یو مور بوره ده، په کوم کلي کې یو خور کونډه ده، په کوم کلي کې یو ماشوم د پلار په فراق کې ژاړي، په کوم کور کې د غم یوې او د ویر کمبلې هوارې سوي دي. معلومات یې وکړه، بیا کوشش وکړه حد الامکان د وس مطابق احسان ورسره وکړه. الله به په هغه عظیمه ورځ، په هغه عظیمه ورځ چې جبرائیل علیه السلام به هم د نفس چغه وي، او موسی علیه السلام به هم د نفس چغه وي، انبیا علیه السلام پر ګونډو باندې پراته وي. د هیبت او د خوف ورځ ده. د یتیمانو شفقت او پر یتیمانو باندې رحم به په دغه ورځو کې پر تاسو باندې هغه اسرعت جوړ کړي. په دغه ورځو کې به پر تاسو باندې د الله رحم راسي. تاسو په خپل اولادو کالي او د خپل اولادو خوشحالي د برات نه بلکې د رجب څخه ور شروع کوي چې د اختر شان برابروي. خو داسې یتیمان هم شته په افغانستان کې، داسې کورونه هم شته په افغانستان کې چې پر سرخان باندې هغه د خپل پلار په یاد کې اوښکې تویي، پر سرخان باندې هغه وچه ګوله هم د ژړا سره خوري. لږ رحم راځي وکړو، پر دې مظلوم قوم رحم وکړو. حکومتونو خو مو بلا راته اخیستې دي، وژنې مو، بعضې حکومتو په روسانو ووژلو، بعضې حکومتونو مو به انګریزانو په برطانویانو په امریکانو باندې وژنې، بعضې قومونو مو په ولسونو، بعضې حکومتونو مو په نورو خلکو باندې وژنې. راځئ موږ پر خپل مظلوم ولس خپله رحم وکړو. په موږ کې دومره انرژي په عمراو کې نشته، د ملک په سربرایانو کې نشته چې د رحمت لمن پر ملک باندې راټوله کړي، د رحمت سیوری پر ملک باندې وغوړوي. خپله راځي رحم پر دې ملک باندې وکړو، دا به راسره راضي شي، د الله رسول به راسره راضي شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې د یتیم تولا وکړي، د یتیم کفالت وکړي، د یتیم سره احسان وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي داسې به زه دی په جنت کې سره یو لکه دا دوې ګوتې، دا ډول به مو قرب او شندیکت وي. حدیث رقم 4950 صفحه 134 کتاب الاداب باب الشفقة والرحمة على الخلق، مرقات جلد نمبر 9. دې ته مفصل بحث ورکړی ده. الله دې زموږ پر زړونو باندې رحم وکړي چې د یتیم پر حال باندې مو رحم راسي. الله جل جلاله دې په موږ کې دا احساس او دا درد پیدا کړي چې پر یتیمانو باندې او پر مظلومانو باندې هغه پوښتنه وکړو او د هغو درد له ځان سره احساس کړو. که یو سړی په یو مرض باندې مبتلا سي، خو د دنیا په هر ځای کې چې که یو دم والی، که تعویز والی، که یو ډاکټر وي ده ته ورمعلومېږي، پوښتنه یې کوي، طلب یې کوي، ځکه خو زه په دې مرض اخته یم چې خپل علاج تر یو ځایه ورسوم. او په دې کې بیا موږ فکر نه ده وړی چې زه د یتیم تولا څنګه وکړم. زه په دوبۍ کې یم، زه په سعودي کې یم، په بل ملک کې یم، په بل ملک کې یم، زه باید زه څنګه د یتیم سرپرستي وکړم. هر سړی د مور پلار پیدا سوی دی، هر سړی کلی او همسایه لري،
دی نه چې موږ د مځکې او د اسمان په مابینځ کې پیدا سوي ده. هر سړی که وغواړي کولی شي ایتمانو کورونه به پیدا کړي، کونډې به پیدا کړي او د هغو څخه به معلومات وکړي، د هغو د کورو تربیه او د هغو د کورو سرپرستي به وکړي. بالکل اسانه ده که سړی غواړي، بالکل سړی کولی شي. او دا چې څوک یې نه کوي بیا خو نو اوس هم نه دي سوي، اوس یې هم نه کوي. که یو سړی وغواړي زه شتمن یم، وس لرم، خو زه پر فقراو رحم کوم، پر مظلومانو او پر یتیمانو رحم کوم، هغه یې بالکل کولی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.